د الله د نبی نه تپوس شو قیامت به کله رحمت للعالمین پیغمبر فرمایي وي الله ته پته ده وایي څه نشاني خو وښایه که نه وایي کله چې مور د اولاد د لاسه ذلیله شي کله چې مور سره خلک د نوکرې غوندې سلوک کوي زه په یو لار روان وم چېرته د مور او لور جګړه وه هغه اواز یې بار راخته که نه هغه لور خپلې مور ته وایي مه غاپه وایي د سپي غوندې غاپې د رحم فیصلې نه راځي قیامت به کلی الله ته پته ده وایي څه نشاني خو وښایه وایي کله چې مور د اولاد د لاسه ذلیله شي انتظار کوئ د کاڼو باران به کېږي قیامت به راځي موږ ورله نکاح وتړو په څلور ورځې بعد تپوس وکړو د واده هلک څنګه دی پلار یې داسې غمجنه غوندې خندا وکړي ما ته یې مولانا صاحب خو جدا شوی دی ما یې ولې جدا شوی دی وایي ښځه یې خفه وه دا ښځه ده ته وایي زما ستا د دې مور سره ژوند نه تېرېږي دی ورته وایي وایي بوډۍ شوې ده دماغ یې کار پرېښی دی ګزاره ورسره کوه مړه به شي بس خلاص به شو دي راشئ د قرآن مزاج وګورئ راشئ د قرآن مزاج وګورئ وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما دوی سره داسې نرمې خبرې کې داسې وړې خبرې به کې څنګه چې ته ماشوم وې که نه قولا کریما څنګه چې ته ماشوم وې دوی تا سره وړې خبرې کولې اوس دوی ضعف ته ورسېدل اوس دوی بوډاتوب ته ورسېدل که نه اوس به تاسو د دوی سره نرمې وړې خبرې کوئ که ماشومانو یو بل سره وي جنګونه کول وایي مور زما اوس پنځه شپږ بچي دي زامن دي که نه زه یو جرګه کې ناست وم تقسیم کېدلو روزګار پیسې تقسیم شوې کور تقسیم شو چې د مور نمبر راغی زه سوچ کې وم ما ورګه چې دوی به څه کوي یو بل ته لګیا و که نه یو ویل مور به تا سره وي بل ویل ټیبې به تا سره وي ډېوې غریبه غمجنه ده پریشانه ده او په دې سوچ کې ده چې کوم بچي ته ووایم چې دوایانې مې ختمې شوي دي او ماله زما دوایانې راوړه هسې نه ښځې خبر شي هسې نه د ده موډ خرابېدله غوسه ورشي دی چې د کور ځي دله یو لوی لیسټ ورکړی دا معاشرتي زندګي ده کار نه روزګار نه دا غریب ستړی کور ته راشي ښځه وایي څه دې رانه وړه بچی وایي څه دې رانه وړه هغې ګوټ ته یو ابۍ ناست دی تسبیح ورسره وي بچي دې خوا راشه په دې تندي باندې ښکل کي وایي ته خو سهار تللی وې څه دې خوړلي هم نه و چای دې هم نه وڅکلي بچیا په ټوله ورځ کې دې څه خوړلي دي او که نه ای مور هغه ده چې ډوډۍ څلور دي او بچي پنځه دي نو مور وایي زما زړه ته نه کېږي حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ټول عمر مې خپلې مور سره په یو پلیټ باندې په یو تالي ډوډۍ نه ده خوړلې چا ته تپوس وکړو دا ولې هسې نه پلیټ کې د غوښې یو بوټی پروت وي په هغې زما د مور نظر یو زیر اوچت کم د مور حق تلفي به وشي دا مور چې جاړي د رحم فیصلې نه راځي دا پلار چې د پردي دکان مخې ته دا سپین ږیری غمجن ناست دی سوال درته کومه د رحم فیصلې نه راځي بچی موبایل کې مصروفه دی دوستانو سره مصروفه دی هغه دومره مصروفه دی چې هغه سره ټیم نشته نوجوانه واپس شه راشه کېنه دی بابا سره د ټول تکلیفونه به ختم شي بابا مخه پکېږه زه یم که نه مورې مخه پکېږه الله به خیر کړي زه یم که نه